د حریت رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. ستړي مشئ. د دغه اونۍ پوهې څراغ خپرونې ته مو هرکلی کوم. په دغه اونیزې نیم ساعته خپرونه کې د تازه چاپ شویو کتابونو په اړه مرکې، د پخوانیو او مشهورو کتابونو په اړه بحثونه، د قلم او کتاب له څښتنانو سره په زده کړیزو بهیرونو، مطالعې، روزنې او نورو علمي موضوعاتو درته غږیږو. په نننۍ خپرونه کې مو د مطالعې د ارزښت، څرنګوالي، اړتیا او په نورو اړخونو مفصل بحث درته کړی. وایي مطالعه د انسان او د نړۍ د سترو پوهانو ترمنځ واټن رالنډوي. د مطالعې د ارزښت په اړه د حنفي مذهب مشهور عالم او اسلامي فیلسوف امام غزالي رحمه الله ته منسوبه وینا ده چې د ښو کتابونو مطالعه زړه بیدار او ژوندی ساتي. هشام ابن عبدالمالک وایي کاش د کورنۍ او شتمنۍ پر ځای را سره کتابونه وای. د چینایي ملت متل دی چې که 3 ورځې مطالعه ونه کړې په 4مه ورځ دې خبرې پیکه کیږي. موږ نن په همدې ګټوره موضوع مطالعه درته غږیږو. د خپرونې میلمه مو ځوان لیکوال او د پراخې مطالعې څښتن ګلرحمان ارمان دی. ارمان صاحب د مطالعې په اړه راته غږېدلی. ورځو او دغه مرکه په ګډه اورو. پریلی کرات پوهنا هم سنا او هم روزنا رنگی تتمش استاز قلمنا مملګری دا چې ډیر سمې. ارمان صاحب ستړي مسئ، په خیر راغلاست. نن خپرونه کې په مطالعه خبرې کوو. ستاسو په شخصي نظر مطالعه څه ده؟ ډیره مننه. خوشحاله اوسئ. تا ته او ټولو اوریدونکو ته سلام. مطالعه یا تعلم یا زده کړه، موږ پښتو کې ځیرانه ورته وایو. دقیق د یو شي کتل ورته یایي، د هغه چې یو څه اخذ کول ورته یایي، هغه څخه یو پوهې یا یو څه زده کړې ته وایي. دا مطالعه که په کتابي شکل وي، مثلا ته کتاب مطالعه کوي ګوري، که د مشاهدې په شکل وي یو څه ویني، د هغه په اړه باندې ژور فکر کوي، او یا مثلا د دود په شکل، د فرهنګ په شکل یو څه زده کول وي، اخذ کول وي، خو په داسې ډول سره چې هغه شعوري وکي ورته ځیر مثلا یو څه زده کړي. دا ټول په مطالعه کې راځي. ډیره مننه. ارمان صاحب د مطالعې په اړه هر سړی په ذهن کې یو ډول تصور لري، خو ښایي کره ټکي یا کره تعریف هر څوک ورته ونه لري. مثلا که په ټولګي کې یو استاد چاته درس تشریح کوي یا د کتاب لولي، ښایي په مطالعه کې ونه شمېري. که څوک چاته یو د احوال پرسۍ لیک ور واستوي، ښایي په مطالعه کې ونه شمېري. او که دی کتابتون ته ځي او یا یو کتاب ور اخلي او بیل ورته کینی، بیا یې ښایي په مطالعه کې وشمېري. دا ټول په مطالعه کې راتلی شي که نه؟ یو خو هغه د سیستماتیک زده کړې دي، که نه چې په کسبي ډول زده کېږي. لکه ته په صنف کې ناست یا پوهنتون کې ناست یو شی زده کوي، نو دا هم د علم یو ډول ده، د مطالعې یو ډول ده، یو شکل ده. یو هغه مطالعه ده چې مثلا ته غواړې یو څه په اړه باندې په خپله زده کړه وکړې، کتاب ته مراجعه کوي، طبیعت ته مراجعه کوي، کینې یا له ځان سره یو مشاهده کوي، کینې له ځان سره یو مراقبه کوي. دا ټول د مطالعې ډولونه دي. خو هغه څه مثلا په سیستماتیک ډول سره کېږي، لکه د مکتبونو یا د پوهنتونونو ستا یادونه وکړه، دا تقریبا د کسبي شکل لري. یعنی هغه د مطالعې سره دغه برید په دې جلا کېږي چې دغه په قسم باندې بدلیږي یا په یو ډول شعوري عمل باندې بدلیږي، او دا طرف اړخ پاتې کېږي هغه څه مثلا تی په خپله کوي، په خپله یو څه زده کوي. یعنی د مطالعې تعریف ته بیا د اړخ ورنږدې کېږي، ځکه دلته ته یو شی دقیق ګوري، ځیرنه یې په اړه کوي، تعلم یې په اړه کوي چې یو څه زده کړي. نو پکې راتلی شي، خو دغه خپله اماتور شکل چې ته په خپله هڅه کوي، دغه مفهوم یې ورنږدې دی ډېر. ډیره مننه. ارمان صاحب د مطالعې د ګټو په اړه نږدې ټول خلک پوهیږي، او مطالعه له موږ څخه ډیر څه نه غواړي. فقط یو کتاب راخلو، یو ځای ورته کینو، خپل وخت په مصرفوو، نور مطالعه له دې ورهاخوا څه نه غواړي. مطالعه مشخص موږ ته څه راکوي؟ داسې څه چې مثلا موږ ډیر وهڅوي چې مطالعې ته مخه کړو. مطالعه تقریبا ډیری ګټې لري. یو دا چې مثلا موږ ته ارزښت راکوي. اوس مطالعه لکه په کوم مفهوم چې پراخه شوی چې کتاب ده یا کتابخانې ته تګ ده، مطالعه کول په دې شکل ده. مثلا پخوا هم دا په یو شکل موجوده وه، ته به له مشرانو سره کېنستې، له سپین ږیرو سره به کېنستې، د خپل کلي د فرهنګ او د دودونو په اړه به د یو څه زده کول، غوږ به دې نیو. دا هم د مطالعې یو شکل و. هغه څوک چې په ډېر دودو وپیده، هغه څوک چې په ډېر رواجو وپیده، هغه څوک چې په نرخ او په دودو په رواج کې به یې د خبرې وړتیا لرله، دوی به دا څه زده کړي وو. دې خلکو یو شخصیت هم ځان ته خپلاوه، دې خلکو ځان ته یو ارزښت هم خپلاوه. اوس دا داسې مطالعې ډېر اړخ په دې داسې خبراوی له دنیا ده. موږ وایو چې هغه خلک چې ویښ دي، هغه خلک چې ځان پوه کوي،
هغوی په دنیا خبرې وي، دنیا له نرخ سره، د دنیا له غوښتنو سره او د دنیا له رواجو سره ښه تک کولی سي او خپل ځان ته خپل ځای پیدا کولی سي، ځان مشخصولی سي، ځان پیدا کولی سي او د خپل ځان اهداف پیدا کولی سي. هغه له دودیز ژوند او هغه ژوند چې د په دودیز ډول ځان ته ټاکلی وي یا په یو مسیر واقع وي، له هغه حالته ځان راایستلی سي چې ځان پیدا کړي، د ځان غوښتنې وپېژني، د ټولنې غوښتنې وپېژني او دا ځان څرګند کړي چې زه څنګه به د ټولنې اغېز کولی سم، کوم اړخ په کوم ډول دا ټولنه ما منلی سي او په کوم ډول زه ځان جوړولی سم چې دا ټولنه ماته بالاخره ضرورت پیدا کړي. یعنی د دې ټولو شیانو لپاره زده کړه او مطالعه ضرور ده. بالکل ارمان صاحب، د لویانو خلکو د پوهې یو راز دا هم دی چې دوی ډېرې تجربې لیدلې وي که نه، او وایي هوښیاران انسانان هغه دي چې د نورو له تجربو ګټه واخلي. د مطالعې به یوه ګټه دا هم وي چې موږ ته د نورو خلکو د ژوند تجربې لیکل کېږي او موږ هغه لولو، اړ نه یو چې بیا یې په خپله تجربه. خو دا مطالعه تقریبا یو ډول تیاره یا ثابته سوې پوهه ده او یا مثلا ورنږدې پوهه ده که نه، لکه تاسې یادونه وکړه چې هغه خلک چې تجربې لري، نو دا یو ډول د هغه فرضیې په اساس یو چا سره دا فرضیه موجوده وه، دې ته ورنږدې سوي دي، یا د تجربې په ډول یا د ډېرې مشاهدې په ډول یا یو لاره یې والد او بالاخره ورنږدې سوي دي او دا یې موږ ته را انتقال کړي دي. اوس موږ په هماغه پلونو باندې روان یو او د دغو ټولو پلونو ترمنځ مثلا موږ ته تیارې لارې روښانه دي چې په دې پل باندې خپل پل کېدو په دې طرف ځو، که په دې غټې باندې پښه کېدو دا طرف ته ځو. نو لکه ماسې مخکې یادونه وکړه، د ځان د پیدا کولو لپاره، د اهدافو د پیدا کولو لپاره، د ټولنې سره د ښه تعامل لپاره او په ټولنه کې د ځان مطرح کولو لپاره مطالعه ده. دا مطالعه لکه تاسې یادونه وکړه نو له تجربې سره هم تړلې ده. تجربه هم بالاخره له یو عمل څخه رامنځته کېږي، هغه عمل ته شعوري کوې، د هغه لپاره کار کوي، په هغه پسې ځې، هغه تعقیبوي چې مطالعه یو ډول ده یا مشاهده ده یا مثلا یو څه ته لولې په کتاب کې چې هغه هم تا ته د یو تجربې د یو علم په ډول رامنځته سوی ده او دلته موجوده چې ته له هغه څخه یو اخذ کوي. بالکل ارمان صاحب، د ښوونځیو په تعلیمي نصاب کې چې د ګیدړې د مکر کیسې کېږي، خو د دې لپاره چې دوی په کتابو کې خپل اولادونو ته ورښیي که نه چې تاسو د یو چا په مکر باندې فریب مه خورئ، دا د مطالعې له لارې یو ډول ورښودنه ده. ارمان صاحب، دا خبره ډېره کېږي چې هر کتاب یو ځل په لوستلو ارزي او د مطالعه پړم دا نظر او باور دی چې مطالعه ګټوره ده. خو دا خبره څنګه ده چې موږ باید هر کتاب چې مخې ته راځي ولولو، مګر اوسنۍ نړۍ او مصرف ژوند د دې اجازه راکوي چې موږ باید ټول کتابونه ولولو او د دې ترڅنګ داسې کتابونه هم شته چې د ګټې پر ځای تاوان کوي. اوس معیارونه بدل سوي دي. پخوا داسې و د متل مکتب په شکل را پاتې سوی یا لغه تجربو را پاتې سوی، دا هر څه کم و، کتاب کم و، زده کړه کمه وه، یا ټولنیز مجلسونه، ټولنیزې ناستې دا ټول کم و، غونډې کمې وې، له خلکو سره لیدنې کمې وې، خلک یو ډول داسې په انحصار کې و که نه. مثلا ډېر دا کم واقعېدل چې د یو کلي خلک دي حتی په خپل ولسوالي کې یو لرې کلي ته ولاړ سي. اوس نړۍ ټوله سره نښتې ده. اوس مستقیما مشخصا د خپلو غوښتنو پیدا کول مهم دي او تر ټولو زیاته سرمایه چې اوس په نړۍ کې هغه څه چې د معیار په ډول هغه وخت ده. پیسه دا شیان ټول یو ډول د وخت حاصلات دي چې وخت مخ ته راکړي دي. ته خپل وخت خرڅوې، مصرفوي، دا وخت د تا شتمني ده او په دې ته یو څه لاس ته راوړې. نو که داسې مثلا موږ د خپلې پیسې راواخلو، ډېر شیان واخلو، بیا وګورو څه په کار راځي هغه راواخلو، دا اخیستې نور شیان اضافي دي. نو د مطالعې هم داسې مثال دی. هر کتاب که ولوستل سي تقریبا یو ناقصه خبر نه ده، یو ښه خبر ده، خو ولې ډېره مستدله نه ده او ډېره ارزښتمنه نه ده. موږ اوس په کومه نړۍ کې منځته راځو یا په کومه نړۍ کې اوس د ماشومان لویږي، له موږ سره یو عمومي جمعي شعور شته، یعنی یو پوهه تیاره داسې تولید سوې ده چې کله یو ماشوم چې دی د نوي زلمیتوب ته رسېږي یا ځواني ته رسېږي، وار له مخه هغه په خپلو غوښتنو خبري، د خپلې ټولنې په غوښتنو خبري، نو لاره ور معلومیږي چې څه کول ضرور دي. دوم دا ده چې مثلا موږ کله له دودیزو هغه مسلکي زده کړو چې موږ مکتبو کې شروع کوو، له هغه لومړۍ درجې را فارغېږو، مخکې ته راځو یا مثلا لوړو صنفونو ته راځو یا د پوهنتون دورې ته راځو، بیا هم په خپل هدف باندې پوهېږو چې زموږ هدف څه ده، په کومه لار روان یو. نو بناً هر چاته د خپلې غوښتنې مطابق هغه شاوخوا چې کوم دایره ده معلومات کېږي چې ماته کوم ډول پوهه ضرور ده، کوم کتاب مطالعه کړم، کوم ډول تجربه وکړم، څه وکړم تر څو زه هدف ته ورسېږم. ډېره مننه ارمان صاحب. یعنې تاسو وایاست چې اماتوره مطالعه نه ده په کار هغه مطالعه ده چې موږ هدف وټاکو او بیا په هغه مسلک کې مطالعه وکړو. مثلا د ادبیاتو یو محصل چې په د پوهنه کې مطالعه کوي، دا ښه خبره ده تر دې چې دی ځي او په کتاب پلورنځیو کې یو داسې کتاب راخلي چې د ده له مسلک او ضرورتونو سره تړاو ونه لري.
یو خو اماتور غوندې مطالعه دستا وښوله، مثلا یا ما ورته په کوم شي بحث کوو په هیوادونو کې، په ملتونو کې، په نړۍ کې ځینې شیان داسې بالعموم ضروري غوندې ګرځېدلي. مثلا له تاریخ خبره وای، تاریخ لکه د تجربو خو یادونه چې موږ وکړه، تا ته تجربه بیانوي، تا ته یو تیر وخت داسې یو کړه بیانوي چې د غسر په مقیاس خپل ژوند برابروي. نو د تاریخ مطالعه ده ټولو ته مهمه ده، یا هغه څوک چې لږ تر لږه غواړي په ټولنه کې مطرح وسی یا یو څه خبر وسی، تاریخ ورته مهم ده. ادبیات خپله داسې د یو ټولنې د روح او روان انځور دی، مثلا کیسې دي یا شاعري لولي یا ناول او داستانونه لولي، او یو ډول د شعور خلاصي هم په دې کې موجوده ده. نو دا شیان اماتور دي، مهم دي چې اماتور لوستونکي ولولي، ځکه دا تا خپل ټولنې روح ته ورنږدې کوي، تا د خپل ټولنې شعور ته ورنږدې کوي، او ته د خپل دغه ټولنې او انساني نړۍ په اړه معلومات درکوي. بل مسلکي زده کړې دي، مسلکي زده کړو په برخه کې مطالعه ده، مثلا یو څه ته لولي مسلک دي، د دې سره اضافي هم خپل مسلک کې یو څه لولي. نو دغه برخه ست بیا ډیر مهمه ده چې مثلا خپل مسلک اړوند سړی نورم رشد وکړي، د رشد لپاره بیل شان مطالعه کوي، تجربې وویني، تجربې وکړي، کتابونه ولولي، په دې برخه کې چا کار کړی دی، هغه خاطرې ولولي، دی هغه سپارښتنې ولولي. نو د خپل ټولنې مطالعه لپاره ادبیات، تاریخ او د فرهنګي مطالعه ضرور ده، نور خپل مسلکي مطالعه ده. بالکل. البته دغه غشان دي چې انسان طبعا ضرورت ورته لري، کله د هر مسلک لاروي وي یا محصل وي، تاریخ ته تر یو حده پورې، بیولوژي ده، مثلا جغرافیه ده، دا هغه شیان دي چې د حتمن ضرورت ورته لري. ارمان صاحب تاسو خپل ډیره مطالعه کوئ ماشاءالله، او ډیر کتابونه مو لوستي دي. د مطالعې په اړه یو دا خبره هم کېږي چې ځینې خلک وایي چې موږ یو څه نشو اخذ کولی، مطالعه وکړو خو په ذهن کې مو څه نه پاتې کېږي. د دې راز تاسو په څه کې وینئ؟ په انتشار کې دی چې مثلا خلک ډیر خواره دي، کتاب ویني یا له پښتۍ یا له ما سره ویني یا له تاسو سره کتاب وي، ولا ترګه کتاب زه مطالعه کوم. یو بل دا ده چې مطالعه د پیشن بڼه غوره نه کړي، که نه ډېر خلک دي ولا کتابونه یې هم چې ورته الماریګانې هم ډکي ورسره هم وي، کتابیایي خو دا یو ډول دی د پیشن او داسې په اصطلاح د سمارټوب یو وسیلې په ډول استعمالوي. بل دا ده چې هغه دایره سړی ځان ته معلومه کړي، کتاب تحقیق لوستل غواړي، په کتاب ځان پوهول غواړي، یوازې کتاب خلاصول مهمه نه دي، کتاب د خلاص پاڼې دی واړولو، کتاب د خلاص کړه، بیا ځان سره محاسبه وکړي، زما د 200 مخ کتاب لوستی ده، په دې 200 مخ کې که موږ په هر مخ کې یوه خبره نه، موږ په 60 مخو کې یوه خبره زده کړې وي، نو خو 10 خبرې خو به م زده یي، یو 10 داسې مفاهیم خو به م اخیستي چې موږ سره یې له ځان سره محاسبه کړي، نو اخیستي مې دي که نه. هغه ډول د اخس یو ښه لاره دا ده چې ته باید یو قوي شوق ولري، قوي غوښتنه ولري، د کتاب زه ولولم دي چې یو څه زده کړم، نه داسې د کتاب په اړه د اورېدلي دي راواخلي او خالص دا لازمي ګرځولی دي، د کتاب خو مشهوره ده، زه یم باید یو ځل ووایم، او راواخلي او کښېنې بس کتاب مې وویلې، خلاص مې کړو، پاڼې مې واړولې. نو د اخذ لپاره تسلسل مهم ده. مثلا راځي په تاریخ کې مطالعه کوي، یو کتاب دی ولوست، اخذ ځینې کوي یو څه له دې موضوع یا له دې سره په نږدې موضوع چاپېریال کې یو بل کتاب د تاریخ، ورپسې بل که ته د تاریخ یو سریز کتابونه ولولې، یو 10-12 د موضوع اړوند، بالاخره سره یو اخذ کولی شي. او له مطالعې سره ځان داسې عادت کول چې ته شعوري مطالعه وکړي، هره ورځ د مطالعې د سترګې، ذهن او د مطالعې محتوا ټول باید سره یو وي. یوازې دا نه ده چې سترګې د کتاب سره یو، ذهن بیا نور مفاهیم سره څېړي. نو ښه لاره یې دغه ده چې سړی مطالعه خپله لاره معلومه کړي، خپله دایره معلومه کړي او شعوري مطالعه وکړي. بالکل. تاسو ډېر ښه ټکی یاد کړ چې ځینې خلک سترګې په کتاب کې او ذهن یې بل ځای وي. د دې چارې د مخنیوي لپاره څه پکار دي؟ تاسو څه فکر کوئ چې باید د مطالعې تسلسل وساتل شي تر څو ذهن له نورو خواو راوګرځي؟ هدف د مطالعې باید معلوم کړي. اوس یو کتاب زه لولم، ولې لولم؟ د څه لپاره لولم؟ آیا دا ما اورېدلی دي ښاغلي نجیب روان راته ویلي دي چې دا ښه کتاب ده، او زه یې راواخلم ویم سبا ده سره بحث وکړم چې ما کتاب ولوست، او که یا دا کتاب زه دې لپاره لولم چې ده کې زه یو هدف لټوم، یو مقصد لټوم، یو پوهه پیدا کوم. نو هدف چې معلوم وي، د مطالعې په ډول باندې ډېره اغېزه لري. بل دا ده چې که ته شعوراً وغواړې، خپله وغواړې چې یو کتاب مطالعه کړې او د دې لپاره چې یو څه زده کړې او خوند ترې واخلې، بیا ډېر زیات فوکس کولی سي یا تمرکز کولی سي او اخذ کولی سي. او بل د مطالعې تسلسل هم په دې کې اغېزمن ده. بالکل. ارمان صاحب، یو بحث د مطالعې د ضرورت هم دی. په مختلفو ټولنو کې مطالعه په مختلفو کچو ضروري کار ګڼل کېږي. متاسفانه زموږ په ټولنه کې لا مطالعه دومره ضرور نه ده لکه څومره چې باید سوی وای. تاسو که له نورو ټولو شانو تیر سو یوازې د دغې خپرونې خبرو ته وګورو،
نو د مطالعې ارزښت بیخي ډیر دی. خو په دې ټولنه کې د ډیر ضروري کار په حیث باندې د مطالعې پیژندل او د مطالعې کول څومره مهم دي. مطالعه خو لکه ما پیل کې ویل د تعلم سره تړلی علم دی او علم نن سبا په نړۍ کې د ژوند په حیاتي موضوعګانو کې راځي. پخوا به موږ ویل چې حیاتي هغه شی دي، مثلا اوبه حیاتي دي کې ونه چې خو یا مثلا هوا حیاتي ده. اوس علم او پوهه په نړۍ کې حیاتي ده. هغه ملتونه هغه هیوادونه چې پوهه نه لري علم پکې نشته او موږ ته معلوم دی موږ د مړو ملتونو نوم پرېښی ده. مړه خو دا نه معنا چې دوی ژوندي دي او دوی ګرځي، البته ژوند دا معنا ژوند دا معنا چې د تا ژوند محسوسي، ته د خپل ژوند اغیز په ټولنه باندې معلوم کړی سي. نو په دې اساس باندې که موږ وګورو د مطالعې ارزښت او علم په بیخي ډیرو اولینو ضرورتونو او اړتیاو کې راځي. ټولنې هغه وخت سیالي کېدای سي، ټولنې هغه وخت پرمختګ کولی سي چې بنا او بنسټ یې علم وي. خو د دې چارې لپاره چې مطالعه د یو ضروري فکټور په توګه په ټولنه کې ومني، مسؤل څوک دی او څه باید وکړي؟ مثلا دولت، ځوانان، نورې ټولنې یا عام خلک باید کوم ګامونه واخلي تر څو چې مطالعه په یو ضروري فکټور بدله شي؟ هر څه داسې په تدریج سره مخې ته ځي. نو په ټولنو کې عموما خلک له هغه څه زیات متاثره کیږي چې ډیر زیات رواج. اوس د موږ په ټولنو کې کله چا پوښتنه وکړي چې مطالعه اول سوال دا د ګټې څه ده، عملی ګټه به ته د ثابته کی. عملی ګټه د موږ ټولنه کې اوس له نورو زاویې څخه تعریفېږي چې مثلا ګټه دا ده ګټه دا ده، مګر عموما که د ملت په سطحه او د هیواد په سطحه بیا موږ محاسبه کوو، بیا ګټه بیرته د مطالعې او علم ته راګرځي. نو په ټولنو کې اول مسؤلیت د هغه چا ده چې د ټولنې اول خلک دي. مثلا په دې کې دولتونه مسؤل دي، ځکه د هیواد په کچ محاسبه، د هیواد په کچ له نورو ملتونو سره مقایسه د دولتونو په لاس کې ده. دولتونه په دې باندې ډېر مکلف دي. مثلا کولی شي کتابخانې جوړې کړي، د کتاب په ارزښت کې سیمینارونه جوړ کړي، حتی د کتابونو بیې ارزانه کړي، داسې سیالۍ داسې بهیرونه په لاره واچوي چې خلک دې لارې ته راجذب شي. اوس موږ تاسې اطراف ته ځو، کرکټ لوبه ده، یو ساتیری ده، ښه ده چې زیات ده، خو په افراطي شکل زیات ده. دا ځکه چې یو رواجي شکل خپل کړی ده. نو د ځوانانو ترمنځ مثلا کلته اوس یو معیار ده، یو معیار دا د پلانی ښه کرکټر ده، یا یو معیار دا د پلانی مثلا ښه مجلسي ده. نو که معیار یو وخت دې ته راسي چې پلانی ښه خبر سړی ده او مطالعه لري، پوهه لري، ځوانان په دې طرف سوق کېږي. نو د دې لپاره دولتونه خپل مطالعه لري، دوی خپل ځان سره محاسبې لري چې څه کول پکار دي. مثلا مطالعه دود رواج کو، نو کتابخانې جوړول ضرور دي. د کتاب په نرخ کې هغه څوک چې کتاب ناشران دي کتابونه خپروي له هغو سره مرسته ضرور ده. سیالۍ جوړول ضرور دي، مثلا د کتاب سیالۍ، د کتاب لوستنې، یا مثلا د سیمینارونو ورکونې، یا د فکري او ادبي او فرهنګي بهیرونو جوړول. دا شیان ټول زیات تاثیر لري. بل ټولنې هغه قشر چې دوی خپله هم د نظر خاوندان دي، مطالعه لري، د مطالعې خاوندان دي او پر دې هم پوهېږي چې په ټولنه کې ضرورت ده که ډېره کمه اندازه هم دا وس ولري چې یو داسې دایره، یو داسې پروګرام جوړ کړي، نو د هغو خلکو هم مسؤلیت راځي چې خپل شاوخوا وګړي دې ته متوجه کړي. بالکل. ارمان صاحب، تاسو وړاندې کتاب د پیشن په ډول یاد کړی چې ځینې خلک یې د پیشن لپاره اخلي، یې په کتاب کورونو په المریو کې ږدي. ما څه موده وړاندې په خواله رسنیو یو مطلب ولوست چې یوې ناوې خپل خاوند ته په واده کې کتابونه ډالۍ کړي، او یا یې زه ځینې وخت په کتاب پلورنځیو کې وینم چې یو څوک د کلیزې په مناسبت، د نورو خوښیو په مناسبت، تاسو چې خپله فارغ یاداست له پوهنتونه زما په یاد تاسو ته یو انډیوال کتاب د ډالۍ په بڼه راوړ. دغه ډول ډالۍ د عامو خلکو له لوري څومره مثبت اغیز کوي د مطالعې پر دود؟ ډېر زیات اغیز لري. مثلا یو چاته کتابونه ډالۍ کېږي، هغه څوک شوق نه لري مطالعې سره، بالاخره د ذهنیت یو څه مطالعې ته ورنږدې کېږي، یو انګیزه پکې پیدا کېږي، یو شوق پکې پیدا کېږي، او کېدای شي دی د خپل عکس العمل لپاره یو بل چاته هم کتاب ډالۍ کړي. ورو ورو چې کتاب په یو ټولنه کې زیات شي، نو طبعا مطالعه هم ورسره کوي کېږي. مثلا موږ ته پخوا خلکو ویل دا اوس هم دا خلک یې ستاسو کور کې حتما کتابونه ولرئ، ماشومان را لویږي، نو یو علمي یو بنسټ به ورته ولرئ دوی ته. نو کتاب چې موجود په ټولنه کې مطالعه هم ورسره پیدا کېږي. بالکل بالکل. ډیره مننه ارمان صاحب، کور مودان چې راغلاست او له موږ سره مو په دې ګټوره موضوع باندې ګټورې خبرې وکړې. مننه، کور مو آباد. آرام په شم راحت باورمند یم کړم په محنت، زه
ارام بشم راحت باورمند یم کړم به مهنت تیارې پورته باله مخشي مشالونه مې ملګري دا چې ډېر سمې د پوهې څراغ د کتاب پیژندنې او د مطالعې دود پالنې ځانګړې خپرونه. که تاسې د خپلې اړتیا او خوښې وړ کتابونو په لټه یاست، که د غوره او شاهکار آثارو د منځپانګې له خبرېدو لیوالتیا لرئ، نو د پوهې څراغ خپرونه واورئ. دا خپرونه هره شنبه مازدیګر 5 بجې او تکرار یې دوشنبه پر همدې وخت اورېدلی شئ. د پوهې څراغ.